دا د نیکی ښځې صفت دی چې خاوند وګوري دی به خوشحاله شي، د ده به ستړي ختم شي، د ده به تکاوټ ختم شي، بس د په مخ باندې به خوشحالي راشي. دا د نیکی ښځې صفت دی، دا د نیکی ښځې صفت دی. زنانو ځان کې دا معمول پیدا کړي. خاوند کور ته راننوځي، سلام وکړه، خاوند لاس ښکل کړه، خاوند نه پیزار والا، خاوند کټ کې کېنوه، اوبه ورکړه، چای ورکړه، دمش، بیا د هغې نه پس د کور خبره کوه، هغې نه پس د کور خبره کوه. د خاوند رضا والا ښځې له مطلوب د خاوند رضا ده. د دواړو جهانو سردار فرمایي چې کومه ښځه وفات شوله او دې ځان سره یو سرټیفیکیټ و، زنانو 2 سرټیفیکیټ یې اوسئ چې آخرت له ځئ، 2 په لنډو. یو فرض مونځ چې چرې فرض مونځ مه پرېږدئ، بس هېڅ صورت که خاوند دی که بچي دی او که میلمه دی او که شپه ده او که ورځ ده. زنانو په فرض مونځ چا سره هم سمجوته مه کوئ، بس چې د فرض مونځ ټیم شو الله اکبر، خاوند پاتې، بچي پاتې، میلمه پاتې، هر څه پاتې، الله اکبر، د الله د طرف نه اعلان وشو. زنانو دی اذان ته غوږ دی، نارینو دا اذان اورئ. دا اذان چې شروع شي وی الله اکبر، لږ سوچ کوه، وای دا د الله د طرف نه یو منادي ماته اواز وکړو. دا اواز د الله د طرف نه دی، دا اعلان زما د رب د طرف نه دی. دا اعلان چې راغی دا د بادشاهانو بادشاه اعلان وکړو چې الله اکبر. زنانو نه په میلمنو خلاصېدی شي، نه د خاوند په خدمت خلاصېدی، هېڅ عذر دی نه دی قبول. عن صلاتها، الله به وایي د فرض مونځ تپوس به کوم، د خاوند د حق نه به یې مخکې کوم، د بچو د حق نه به یې مخکې کوم. عن صلاتها، نو زمونږ د زنانو اکثر مونځونه بې ټیمه دي، ښه کوي نه او چې کوي نو بې ټیمه دي. تپوس دې وکړه ځئ نن چې کور ته ورشئ که نه، بیبیانو نه تپوس کوي وایي د سهار مونځ ادا د څه ټیمه پورې کېږي؟ سهار چې تپوس دې وکړو ادا مونځ سهار د څه ټیمه پورې کېږي؟ وایي قضا څه ټیم کېږي؟ قضا ټیم کې به ولاړ او کوي به ادا پته ورته نه. نه زنانو په دې نه شي خلاصېدی چې ما ته پته نه وه، نه خاوند مې چرسي دی، نه 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 نه، هېڅ عذر نه دی قبول. میدان محشر کې به ړومبې تپوس د زنانه نه چې کېږي عن صلاتها، د فرض مونځ به کېږي ړومبې. زنانو فرض مونځ به د خاوند د حق نه مخکې، که خاوند خفه شو وایي خفه شه، ستا حق وروستو دی او فرض مونځ مخکې. ما نه به الله ړومبې د فرض مونځ تپوس چې فرض مونځ وکړم ستا حق په ادا کوم، که ته وایي چې حق مې مخکې که نه یې مخکې کوم، ما نه به ړومبې تپوس د فرض مونځ کېږي. په دې کې به د خاوندانو خبرې نه منې ښه. او چې کله د فرض مونځ نه زنانه فارغه شي نو یو بل لنډ تپوس دی، بس زنانو نه 2 تپوس دی. په زنانه خو اکثر حج فرض نه، زکات پې نه، نفقه پې نه، نو حرام او حلال پکې نه، او جنګونه جګړې نه راځي، عدالت نه راځي، او پوله پټۍ نه راځي. خو فرض مونځ نه چې فارغ شي دویم تپوس په زنانه نه کېږي عن بعلها، د خاوند باره کې حساب راکوه. فرض مونځ نه وشوله فارغه شوله عن بعلها، اوس د خاوند د حق تپوس کوه. فرض مونځ دی او بیا د خاوند د حق تپوس دی. زنانو اول فرض مونځ ادا کوئ، بیا د خاوند د حق د ادا کوه. د خاوند حق به د تهجد نه مخکې، د ذکر او اذکار نه به مخکې، د نفلي روجو نه به مخکې. ماته وایي خاوند مې مونځ عادي نه دی، نو ولې زه تهجد لپاسم؟ هغه ماته وایي ما له اوبه راوړه. زه ورته وایم چې ته تهجد پاسېدلې، خاوند درته وایي ما له چاپي وکړه، راشه او خاوند له چاپي شروع کړه. د دې تهجد نه مخکې د خاوند د حق تپوس کېږي. دا تې مخکې د دې خاوند رضا والا د دواړو جهانو سردار فرمایي ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه. نبی علیہ السلام فرمایي کومه ښځه چې مړه شوله او وروستو خبرې کېدې چې وزوجها عنها راض، خاوند تې رضا و، ښځه مړه شوله وروستو پسې د خاوند د رضا خبرې کېدې. نبی علیہ السلام فرمایي دخلت الجنه، دا ښځه جنت ته لاړه، چې د خاوند د رضا سرټیفیکیټ یې و. بیبیانو د خاوند د رضا سرټیفیکیټ ځان سره سنبال کړئ. دا رضا وړئ، فرض مونځ به وړئ او د خاوند رضا به وړئ، بس لډو حاصل. زنانه ودیدله نو مور ورته نصیحت کړه، ډېر ښکلی نصیحت یې ورته وکړه.
خزه د خپل لور ته وی د خاوند به د دریو خبرو خیال ساتي، د سترګو خیال به ساتي، د غوګونو خیال به ساتي او د پوزې خیال به ساتي. څومره لنډې خبرې نه دا کوم لور ته وکي خو کیسه ختمه خام. د خاوند د سترګو به خیال ساتي، د خاوند د غوګونو به خیال ساتي او د خاوند د پوزې به خیال ساتي. وی څنګه به د سترګو خیال ساتم؟ وی هر ټیم به ډولای ډولای ګرځي، خپل صفا کپڑے باوندې ښا چې خاوند درته دې سي ګوري او تا ډولای ډولای کپڑے مستي ښا. دا د شریعت مسله ده. خاوند خزي ته وی ځان سنبال کا او خزوي ځان نه سنبالو. شریعت دې خاوند ته د خزي د والو اجازه ورکړي ښا. کله دې ټیم کې دا خزه او ډبول نو ټیک ښا او بالکل ټیک، خو شرط پدای چې هغه ډولای کول هغه ځان سنبالول چې هغه د شریعت مطابق ښا. کله ورته وی چې لو پټه لر کزان سنبال کا خو لو پټه بنه پر سره نه، دا د شریعت مخالف دي. ما ته لګو غړېږي نو دا د شریعت مخالف دي ښا. بعضی سړی وای دا خو ما خزه نه، بعضی فعلونه قبیح دي. ګډا نه ده، ګډا په شریعت کې حرام ده. که خزه خاوند ته کې او غیر محرم ته خدا نفس ګډا ټیکړه ښا. نو دې مطالبه به تاسو نه کوئ چې هغه د شریعت مخالف وي. د شریعت پرو کې دنه نزان ډولې او دې ځان نه سنبالو نو وی ډبه واخه. شریعت اجازه په څو خبرو خزواله شي ته درته شتا په کوم خبرو خزواله. تاسو چې له مالګه په سالن کې کوم کې را باندې کې ته کتابونو ګوره په دې ته خزواله شي. خبره ده کپڑے نه سری کړي را باندې کې په دې ته خزواله شي. مولا محمود رحمت الله علیه پیژنې؟ مولا محمود ولې نه پیژنې؟ یو محمود الحسن او یو مولا محمود خو په دارالعلوم دیوبند ته جوړ شو. د انار د ونې لاندې کېناستل. د استاد نوم یو مولا محمود او د شاګرد نوم یو محمود الحسن. ورستو تین الله شیخ الهند جوړ کو. دا محمود الحسن خو نو یو استاد او یو شاګرد نو مولا محمود استاد دا د دیوبند باندې خو د انار د ونې د لاندې کېناستو درس شروع. اق مولا محمود یو کس خوب کې لیدل کتابونو کې لیکلي. کس وای ماته له تاسو چې حضرت الله وبخلي وی چې آو مې بسې وبخلي وی چې په دې سره کوټي عمل وبخلم چې زما یقین ناقص. ما تاسو کوم خوب کې حضرت سو په ماته وی چې ورځ بي په سالن کې مالګه سیوا مالګه پکې نه و. ما اراده وکړه چې دې خدا مالګه پرې خېره دې ته سو وامه. بیا مې وی چې زه بندایم زمانه د ورځې څومره کارونه یې دم د خدای یو بنده دې نن د دې نه یې شي. بس غلې پاتې شوم. هغه ډوډۍ مې وخوړه او بې مالګې ډوډۍ مې وخوړله. الله راته وی په حق کې دې په خمه چې بې مالګې ډوډۍ دې خوړلې وه او زما یو بنده ته دې صبر کړو. زه ډېر غیرتي ذات یم ښا. نو ته چې بې مالګه پرېږدي نو ته پرې آباد کېږي. ښځه به ته په مالګه وایي تا نه هیر نه کېږي، تا نه چېرته هیر نه وي راغلي. نو په دې به بېبي نه ډبوي ښا. د بېبي د ډبولو یو 3 ځایونه دي ښا. ته ورته وایې ځان سنبال کا هغه ځان نه سنبالې نو وخلی. خو ګورې وال به سم وال کې پته درته شته. صاحب د جلالین لیکلي دي وایي ګورئ ښا چې وینه ونه ټکېږي. ګورئ اډو کې کریک نشي. ګورئ که وینه وټکېده او اډو کې کریک شو نو بیا هم ذمهواري دې سوال به نه کوي په پسته کې ښا. دیک ده کنه چې وینه هم تورېږي او اډو کې نه کریک کېږي وال به دې سوال کوي. ګورئ ښا د ته چې پیر آباد دی کې او د الله سولمات هغې د الله غاړې ته نیولې که نه د الله غاړې ته ورچولې د الله مات کړی تا د شریعت د دې اجازت درکړې یو تل را روانه ده. ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. الله به دا انصاف کوي. الله وی تل د انصاف ملګو انصاف به د ښځې او د خاوند ترمنځ کو. دا ښځه به راوغواړم او خاوند به یې راشي. ښځه به وایي ما له لاس مات کړی زه به وایم جوړه مې څه کړی دی به وایي زما خبره یې نه ومنلې. الله به ملایکو ته وایي وتلی د ښځې دا جرم وتلی او بل طرف ته ورسره دا لاس ماتېده کېدی. کم پې سیوا شو ملایک به وایي جرم یې کم او د لاس ماتېدل سیوا دومره غټ جرم خو نه و. الله به وایي والی د دې خاوند نه انتقام دی بېبي ده. ته څه وایې چې دا زما خوښه ده څه کوم نه به کومه. کله وله لاس ماتی کله وله خرې ماتی کله وله سترګه دې ځای ته را رسولي کله سترګې پټې شوي داسې والته کوي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث قدسي دی رب العالمین وایي د قیامت په ورځ به د ښځې حساب د خاوند نه الله وایي زه پخپله
نو کو الله له حساب ورکولې شي بیا خو ټیک ده چې الله له حساب ورکولې شي د خزي حساب به الله په خپل راخول سدي خیال له جی سیو سدي خیال له تبلیغی سیو سدي خیال له مولی سیو چې تلی تری مخامخ چې د بیبي سره څومره ژوند استلو چې وای چې 50 سال خلکو سره تین نشي ته چا 500 کال د چا دې معاملې کې ډیر یریږي ګوي مونږ وایو چې د بیبي متعلق په چرته تپوس کی او د تسوای د دې حساب په الله په خپل ادي په میدان محشر تپوس تو شي څومره ژوند تیر کړو 50 سال د بیبي سره تیر کړو او تلای ولا دا 50 سال ولا تلی تو تلای حاجی سیبو تبلیغی سیبو امیر سیبو مولی سیبو ته خو په بار لویس برګي خو چې دا 50 سال د تلی ته مخامخ کی او په تل کې وزن راوخیږي چې بیبي وایي چې په 50 کال کې ته ما ته په خله چرته خوګه خبره نه وکړي ما ته حساب ولا مالتي حساب سبقو لومبه براله دا پته لکه باول دا کوي ښا پدې کې ډیر شی خوېږي ښا ډیر شی دا ډیر سپرګان په کې پوری پراته ښا دا په بار سپرګان دي ښا د سپرګي د تک د سپرګي پکار دا د بار سپرګي باندې کار نه کیږي نبی رسول الله صحابه ته تقریر توما ته ګوره صحابه ته وی پتا سو کې غواره زم تاسو ته پتا سو کې غواره سوک دي نبی رسول الله صحابه ته وی خيارکم صحابه ووري پتا سو کې غواره پتا سو کې غواره هغه کسته چې هغه د خپل بیبي سره خيغه پتا سو ټولو کې غواره دی او زه پتا سو ټولو کې غواره ما زګه چې زه پتا سو ټولو کې د بیبيانو سره زه خيغه نه ویل سلام فرمایي ها تاسو مونږ په سره وادو مړه دا مونږ سو چې دا ته مونږ انډیا سره جنگي دي وینځم تیرا وستي دي نه آزاد خزانه ده دی بلار نشتا دی مور نشتا خاون خزه وخلا چې لاسي اوچت کو چې گزارې را پر خود نو لاسي ونیو خزه ورته وو را پرې د ګوسا وینه نه را پرې د ویرا پرې دا وینه را پرې دا ویولې وې سما یو لور واده شوی دا ما ته هغه را یاد شول چې کپاغي خاون لاس اوچت کینې سبا برداشت کوم دم د چالو د تولې د لاس راځي سالور بل کور کې نه واده تولې د لاس په دی اوچتې دې لاس په الله تپوس کوي ښا نو خزه والے شي خودي سیوال بنه کې دا تاسو چې کوموال کوي ښا کوال دي دسي کړي نو معاملې وسره د تکلیر کوم ورې ښا ټیک ده کنه دلته معاملې کلیر کوم ورې بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام دواړه راوګ وی منډ نه وی ولینا چې دواړو منډ کړه بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها ته منډ وګټه وی سمو د پس چې بیا منډ کړه د امام الانبیاء را منډ کې مخکې شو چې مخکې شمانه بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها وی زلګه خپه غونډ شو نبی علیہ السلام وی خدا دا غیب بدل شو کړه ټول خپه کېږي او یو ځل تا ګټلې و یو ځل ما وګټل بس عدل بدل شکل دغه د خپګات سره دومره به د بیبي د رضا خیال ساتي ښا لکه سدي سي والټ کول دي کړي سلاس خپل علماء کړي کنا نو واستنه معاملې وسره کلیر کا و یو طلب را پس الله را لګي بخلې دی یما بخیمی او به می بخی ورې هغه تل کې برانه ستای صاحب د دې را روي نه دي ښا نو د شریعت اجازه تعالی د والو درکې وګوره داغ بده جوړي وینه چې تور نشي اډو کې کریک نشي دي سوال وکي ښا مطلب مړه سي راول وکړي ټیک نه اشرف علي تنوی رحمت الله علیه تقریر کوخه اوهو اکابر ښا زیبا زبلار شمدا یو دا ټول تقریر د ریر شي دا یو خبره وایي خاینشه دا بده یری دا ما یو کړي وکړي خان دا ټلیفون کې مولوی سیو مونږ خو پرش کو ټکو پرې خېره ته بیا کلی ترانه ښا دا بدرته یاد اشرف علي تنوی رحمت الله علیه تقریر کو تقریر چې منځ ته ورسو نو یو لطیفه وکړه دینه پته ولګی چې زمام تقریر له اوس منځ ته ورسید ښا د اشرف علي تنوی رحمت الله علیه تقریر کړ خلق ته وی د تقریر په منځ کې یو مار وی یو پیر سه ته وی چې بیت راته وکړه لاس نیو در نه کوله وی پیر سه ورته چې ما نه خو بیت مکو وی چې ولې چې مړه ته ما نه بیت مو کې بیا خلک کوم چې بار ټکونه ورکه خلک وای چې دا څنګه ما ٹھیک ده نه ما نه بیت مکو هغه ورته یاره حضرت بیت راته وکړه خلک